سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده روغ جوړ او خوښ به یئ. غوښتل مې نن په یوه بیخي جلا موضوع باندې له تاسو سره معلومات شریک کړمه، چې البته هغه د ټولنیزو رسنیو ګټې او تاوانونه دي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، مونږه تاسې فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر، لینکډین، واتساپ او بله نورې ډېرې ټولنیزې رسنۍ دي چې ګټه ترې اخلو، کاروو یې، مصروفه یو پکې، وخت پکې مصرفوو. نن په دې باندې غږیږو چې د دغو رسنیو ګټې څه دي او تاوانونه یې څه دي. نو راځو لومړی په ګټو باندې غږیږو، د ټولنیزو رسنیو ګټې، او بیا ورپسې د ټولنیزو رسنیو تاوانونه. دغه دوه ټاپکه دي. هیله ده چې تر پایه راسره واوسیږئ. لومړی به په ګټو باندې خبرې وکړو چې د ټولنیزو رسنیو ګټې څه شی دي. لومړۍ ګټه د ټولنیزو رسنیو دا ده چې د پیغام رسونې په موخه مونږ کولی شو ټولنیزې رسنۍ وکاروو. یعنې د نړۍ په هر هیواد کې چې څوک ولرو، ملګري وي، دوستان وي، او هغوی ته مونږ غواړو چې پیغام ورسوو، نو د دې دپاره مونږه ټولنیزې رسنۍ کاروو. که هغه میسنجر وي، که هغه واتساپ وي، انسټاګرام وي، یا ټویټر وي، یا نورې لارې وي. دغه یوه ګټه ده د ټولنیزو رسنیو. دویمه ګټه یې دا ده چې د ټاکنو یا د انتخاباتو په وخت کې د کمپاین دپاره او د معلوماتو د شریکولو دپاره ټولنیزې رسنۍ مونږ کاروو، چې دا یوه بله ګټه ده. دریمه ګټه یې دا ده دوستانو چې مونږ کولی شو د مسافرۍ په حالت کې د خپلو کورنیو او مشرانو سره اړیکې ونیسو. د هغې دپاره ټولنیزې رسنۍ وکاروو. دا هم یوه ګټه ده. څلورمه ګټه یې دا ده چې په بیړنیو حالاتو کې د صحي او امنیتي معلوماتو شریکولو په موخه ټولنیزې رسنۍ وکاروو. یعنې په هغه سیمو کې چې زلزله راغلې وي، سیلاب راغلی وي، یا کومه بله بده پیښه شوې وي، هغه سیمې ته د مرستو راغونډولو دپاره یا د رسیدګۍ کولو دپاره مونږ کولی شو چې له ټولنیزو رسنیو ګټه پورته کړو او په وخت باندې هغه معلومات او هغه خبرونه یا هر څه شریک کړو چې مونږ ورته اړتیا لرو. پنځمه مهمه خبره په دې کې یا ګټه دا ده چې د امنیتي ارګانونو لخوا د امنیتي پیښو په اړه باندې معلومات دي، یا د پیښو د مخنیوي په اړه باندې معلومات دي، چې د ټولنیزو رسنیو نه نشریدی شي او په اسانه خلکو ته رسیدلی شي، خلک پرې خبر شي. شپږم ټکی د معذورو کسانو د خفګان یا مایوسۍ د لرې کولو دپاره دی، چې یعنې هغه خلک چې معذوره دي، خفه دي، مایوسه دي، د هغوی سره مونږ د ټولنیزو رسنیو له لارې خبرې کولی شو او د هغوی یا مایوسي یا خفګان چې دی هغه کمولی شو. او اوومه ګټه د ټولنیزو رسنیو دا ده چې د خلکو سره د اړیکو موندلو دپاره او بیا د هغې اړیکو د لارې خپلو موخو ته د رسیدلو دپاره یا نورو سره د دې مرسته کولو دپاره چې هغوی خپلو موخو ته ورسیږي، مونږ کولی شو چې ټولنیزې اړیکې په مثبت ډول باندې وکاروو، تر څو له خلکو سره ښې اړیکې ولرو او د هغې اړیکو له لارې خپلو موخو ته ورسیږو، او حتی د نورو سره مرسته وکړو چې موخو ته یې ورسوو. نو دا هم د ټولنیزو رسنیو د کارولو یوه ګټه ده. اتم ټکی د څېړنو او علمي معلوماتو د پیدا کولو دپاره مونږ کولی شو چې ټولنیزې رسنۍ وکاروو، ځکه چې د څېړنیزو معلوماتو یا علمي معلوماتو دپاره په ټولنیزو رسنیو کې عالمان او پوه خلک هم شته دی. کولی شو هغوی تعقیب کړو، د هغوی لیکنې ولولو، د هغوی نه پوښتنې وکړو، د هغوی نه معلومات راواخلو او هغه په مثبت ډول باندې وکاروو. نهم مهم ټکی دا دی چې د مثبت فکره خلکو د ډلو یا ګروپونو په موندلو کې مونږ سره ډېره مرسته کوي. د دوی سره په یو ځای کېدو کې مونږ کولی شو له ټولنیزو رسنیو نه کار واخلو، او حتی د ټولنې په سمون کې د کار کولو په موخه مونږ کولی شو ټولنیزې رسنۍ وکاروو. یعنې حتی ځینې مسایل چې هغه په ټولنې پورې اړه لري، د یو کمپاین په شکل کې او د معلوماتو د نشرولو په شکل کې مونږ کولی شو په خپله ټولنه کې له دې لارې سمون راولو.
اوس 10م ټکی چې دی کې دی ښه والی دی پکې د کارولو یې د ټولنیزو رسنیو د کارولو هغه دا دی چې مونږه د مسلکي خلکو سره یو خاص نیټورک جوړولی شو. یعنې هغه خلک چې زمونږ هم مسلکه دي مونږ په یو مسلک پورې تړلي یو یا په یو هدف باندې کار کوو یا په یو کمپنۍ کې کار کوو د هغه خلکو سره مونږ کولی شو چې یوه خاصه شبکه یا نیټورک جوړ کړو او هغه معلومات چې زموږ په کار پورې زموږ په مسلک پورې تړلي وي هغه د دغې شبکې په منځ کې د یو بل سره شریک کړو. نو دا هغه ټکي دي چې د ټولنیزو رسنیو هغه مثبت اړخ موږ ته بیانوي چې څنګه موږ کولی شو له ټولنیزو رسنیو نه ګټه پورته کړو. اوس راځو دویمې برخې ته. دویمه برخه چې ده هغه د ټولنیزو رسنیو تاوانونه دي. یعنې هر څه دوه اړخه لري، پرو کونز هر څه دوه اړخه لري. یو یې مثبت اړخ دی، یو یې منفي اړخ دی. په مثبت اړخ او ګټور اړخ باندې موږ وغږېدلو. اوس د دې تاوانونو ته متوجه کېږو چې ټولنیزې رسنۍ زموږ په ژوند کې څه تاوان لري. لومړی تاوان د ټولنیزو رسنیو هغه دا دی چې ا د ټولنیزو رسنیو پوسټونه بشپړ له منځه نه ځي. یعنې که تاسو یو څه ولیکئ او هغه ډیلیټ کئ یا څه پوسټ کئ او هغه ډیلیټ کئ، سمه ده چې ستاسو تر مخه هغه نه ښکاري یا د هغو خلکو سره چې تاسو شریک کړي دي د هغوی تر مخه به هغه څه نه ښکاري چې تاسو پوسټ کړي وو او بیرته مو لرې کړي وو. اما دا د ټولنیزو رسنیو په اصلي سرور کې ستاسو ټوله ډیټا چې ده هغه ثبتیږي او هلته پاتې کیږي. یو تاوان یې دا دی چې یعنې دلته هېڅ شی هم هغسې نه دي لکه څنګه چې موږ فکر کوو. دویم تاوان د ټولنیزو رسنیو دا دی چې دا د وسله والو ځواکونو د ځوانانو او فعالیتونو دپاره ډېر خطرناک ثابتېدلی شي. یعنې هغه ځوانان چې په ملي وسله والو ځواکونو کې دندې لري د هغوی د اړخه د هغوی د فعالیتونه او د هغوی کړنې یا د هغوی تصویرونه ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې اچول، شیر کول دا دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي ځکه د دوی هویت ښکاره کېږي، د دوی څېره ښکاره کېږي، دوی په اسانه پېژندل کېږي. نو دا هم یو تاوان دی د ټولنیزې رسنۍ که چیرې د وسله والو ځواکونو ځوانان دغه ټکو ته پام ونه کړي خصوصا دولتي کارکوونکي څنګه چې تاسو پوهیږئ په تېرو وختونو کې څو دغسې خلک چې دي هغه ترور شول او یوازینی دلیل یې دا و چې هغوی په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت درلودو، د هغوی تصویرونه، د هغوی خبرې هر څه د خلکو په وړاندې وې. دریم تاوان د ټولنیزو رسنیو دا دی چې دا زموږ په ذهن او صحت باندې اغېز کوي. یعنې که چیرې مونږه په ټولنیزو رسنیو کې منفي اړخ ته وو یا په منفي لیکنو باندې بوخت وو یا په منفي نیوکو، غندنو او دغسې نورو کیسو باندې بوخت وو، دا طبعاً زموږ په ذهن منفي اغېز کوي، په صحت مو منفي اغېز کوي. یا داسې څه پکې ګورو چې هغه وینې وي، مړي وي او داسې نور شیونه وي، نو هغه زموږ په ذهن او صحت باندې طبعاً چې منفي تاثیر کوي. څلورم منفي ټکی د ټولنیزو رسنیو یا تاوان چې دی هغه دا دی چې اکثره محصلین چې دي په ځای د دې چې مطالعه وکړي، خپلو درسونو ته متوجه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي یا مثلاً څېړنیزې او علمي مقالې پکې ولولي، په نورو کارونو باندې په دې کې خپل وخت ضایع کوي او دغه کړنې د دوی چې دي دا د دوی په تحصیلي یا علمي هغه کومه دوره چې ده د زده کړې په هغه دوره باندې منفي اغېزه لري او هغه نتیجه چې دوی له خپلو زده کړو اخیستل غواړي هغه نه ترلاسه کوي. پنځم تاوان د ټولنیزو رسنیو دا دی چې دا د کور د ماشومانو سره یو ټولنیز واټن پیدا کېږي. یعنې مور او پلار اکثره په رسنیو کې ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي، وخت نه لري خپلو ماشومانو ته چې د هغوی سره یا کیسې وکړي یا لوبې وکړي. دا د ماشومانو په ژوند، صحت باندې ډېر لوی اغېز کوي. دا د ټولنیزو رسنیو یو منفي اړخ دی یا تاوان دی چې باید ډېر پام ورته وشي او یو مشخص وخت ورته وټاکلی شي. او شپږم تاوان د ټولنیزو رسنیو
دا ده چې مونږه غیر کله کله غیر قانوني کړنو ته وده او تبلیغ کوو. مثلًا هغه کارونه چې نه وي په کار یعنی د قانون له مخې هغه سم نه دي یا د ټولنیزو اخلاقو له مخې هغه سم نه دي. هغه په شعوري او غیر شعوري توګه باندې په ټولنیزو رسنیو کې نشریږي د خلکو له اړخه. حتی جرمونه هلته نشریږي مثلًا یا ویډیوګانې نشریږي. دغه په خپله د ټولنیزو رسنیو یو تاوان دی چې باید ورته متوجه واوسېږو. اووم اووم ټکی دا دی چې د ټولنیزو رسنیو ډېر کارول چې دي دا د قیمتي وخت ضایع کوي ستاسې. یعنې که څوک له دې نه په کاروباري علمي مسلکي یا د زده کړې دپاره کار اخلي خو هېڅ ستونزه نه لري. مخکې مو په دې کې وویلې ولې که چیرې تاسې له دې نه ګټوره استفاده نه کوئ او یوازې وخت پکې مصرفوئ، یوازې سکرولینګ کوئ نو دا ستاسو وخت ضایع کوي او دا پخپله د دې یو تاوان دی. اتم مهم ټکی چې دی هغه دا دی چې د شخصي معلوماتو بې ځایه شریکولو له لارې شخصي حریم تر خطر لاندې راځي. یعنې کله کله د ځینو اشخاصو چې د هغوی کارونه، دندې یا مسؤلیتونه داسې وي چې هغوی نه باید خپل شخصي معلومات هر وخت شریک کړي او دا که چېرته کوي نو دوی کولی شي چې د خطر سره مخ شي. نهم ټکی چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې جنسي ځورونې کېږي، پارونې کېږي او دې ته زمینه مساعدېږي او وروسته دا په جرم بدلېږي. یعنې خلک د خلکو سره د چیټ د لارې مثلًا یا د نورو لارې هغوی په دغو مشکلاتو باندې اخته کېږي. او لسم ټکی چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو زیات کارولو له لارې شخصیت خرابول دي. په ځانګړې توګه په ځوانانو کې مثلًا دا چې پام ورته ونه شي، سم استعمال نه شي نو دا کولی شي په ځای د دې چې د یو چا شخصیت ته ګټه وکړي د هغه شخصیت خرابوي او په ځوانانو کې دا ستونزه بیا ډېره پیدا کېږي. نو په دې وجه باندې دغه اړینو ټکو ته باید ډېر